السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تر حمد صلات او سلام وروسته په یو پیړۍ کې دننه د انګلیس اتحاد جماهیر شوروي او د صلیب د ځواکونو سره زموږ د ملت مقابله او د دغو درې واړو جهادونو مقایسه. د دغو مبارکو جهادونو په دوران کې په افغان ولس کې د شجاعت او میړانې داسې بیلګې رامنځته شوې چې په تاریخ کې ساری نشته، چې پایله د انګلیس او سرې امپراتورۍ نړېدل او د کمونیزم په تابوت میخ ټک وهل او د ناټو د لښکرو شاګرز کېدل او له ګران هېواده په ذلت وتل دي. د افغان ولس را روانو نسلونو ته 40 کلن جهاد او د دوو سترو امپراتوریو د ماتې له عبرته ډکه میراثه لاسته راوړنې او بیلونې پرېښودې، سره له دې چې زموږ درې کلیدلي نسلونو د زرګونو مرګونو له ګریوانه سر را وویست او د پرمختګ او سوکاله ژوند طلایي چانسونه یې بایلول او له خپلو ګاونډیانو د برابرۍ او سیالۍ له کاروان څخه یوه پیړۍ شاګرز پاتې شول. د دې ټولو منفي اړخونو سره سره تیرې 40 کلنې جګړې موږ ته د عبرت درسونه او هوښپارونکې میراثه پرېښې ده چې باید دا ځل د سولې په راتلو سره زموږ میراث خواره له دې نه په عبرت د نورو سیاسي اشتباهاتو په چل کې د لوېدو خطر او احتمال بند وساتي. افغان ولس په سرخندونو او اتلولیو کې بېساری ملت دی، خو چې سم رهبر ولري د رهبر مثال د مغز ده چې ماغزه جوړي بدن به جوړي او که نه لویه باډي هېڅ په درد نه خوري. د تیر تاریخ د افغان مشرانو مثال د عربو هغې تاریخي ښځې ته ورته ده چې تر ماښامه به د وړیو څخه تارونه تاوول، مګر وروسته به یې ټول ګډوډ کړه. د نحل په صورت کې یادونه شوې ده. د کمونیزم ته زواله وروسته مو 20 کاله ملت نور په وینو کې ورغړېد. کور د افغانانو ړنګ سه، زوی د افغان مور قرباني سه، وطن پکې د دې په کنډواله بدل سه. یو نسل اروايي ناروغیو او یو جهان بدبختیو سره موږ لاسو ګریوان سو. د همدې جګړې په پایله کې شوروي اتحاد وشړېد او امریکا د نړۍ د یوازیني لوی بېسیاله ځواک په توګه راڅرګنده سوه. زموږ د ملت قربانۍ په اوبو لاهو سوې او نورو ملتونو ازادي واخیسته. اجازه راکړئ چې د انګلیسي، روسي او صلیبي اشغال لنډه مقایسه ستاسې درانه حضور ته وړاندې کوم. د انګلیسي اشغال په مهال ټول ملت یو موټی و. زموږ ګران ولس، علما، پوځونو او مشرانو په یو غږ په متحد شکل د دښمن مقابله کړې ده. ملت مو واحده رهبري درلوده. تر ازادۍ وروسته مو ملت د ارامۍ ساه واخیستله، مګر ملت هوښیار نه و. د سواد کچه یې ټیټه وه. مشرانو یې ملت د کمونیزم په لمن کې وغورځاوه او مشران یې نااهله، ناپوه، مجرمان، فاسقان او ظالمان او بې تجربه خلق ته راتاو. د روسي اشغال په مهال ټول ملت مو ټوټه ټوټه و. روسانو ته هر څه د مخه دلته نظام واړولو، سیاستوال، پوځونه او لښکر یې ته خپل څنګ ودرولې. دغه ناانډوله جګړه د الله تعالی په مرسته په یوازې ځان زموږ ګران ملت په مخ بوتله. ملت مو په ډلو ټپلو وویشل شو، واحده رهبري مو نه درلوده. تر ازادۍ وروسته مو د ارامۍ ساه وانخیسته. ملت مو په کورنۍ جګړه واوښت او هېواد ته مو د صلیب لښکرې راننوتلې او ملت مو 20 کاله نور په سرو لمبو کې ورید سه. د صلیبي اشغال په مهال ټول ملت مو ټوټه و. امریکایانو ته هر څه د مخه دلته نظام واړولو، په بن کې سیاستوال سره کېنول او هغه حکومت د کابل په ګدۍ کېنو. فوځونه، لښکرې او اربکي ورته جوړ کړه او ته خپل څنګ یې ودرول. دغه ناانډوله جګړه د الله تعالی په مرسته په یوازې ځان مجاهد په مخ بوتله. تر ازادۍ وروسته مو د ارامۍ ساه واخیسته. د یو واحد نظام څښتنان سولو. اوس چې تور استعمار د سره استعمار په برخلیک اخته سه او خپلې لښکرې له دې هېواده وویستلې، که په راتلونکي کې د دې هېواد هوښیار اولادونه، دینپاله، زیرکه
په اسلام مین شخصیتونه سره کینی او د مستقبل لپاره یو پلان جوړ کړي، مینه جوړه کړي، وحدت جوړ کړي، ملت را منظم کړي او سیاسي شعور پوخوالی عمومي، یو بل ته تنازل او له تیرو ترخو تجربو څخه د عبرت درس واخلي، یو بل ته د ورورۍ لاسونه سره ورکړي، نو انشاءالله د دې ملت راتلونکی به روښانه او ځلانده وي. جرمنان او روسیان د دویمې نړیوالې جګړې په مهال ته هر چا زیات وځپل سول، مګر هغو له پیښو نه په تاثر خپل هیوادونه له خرابیو او ورانیو راوویستل. اوس هم د نړۍ په مخ ځواکمن هیوادونه دي، موږ هم که له عقله کار واخلو ښه چانسونه په مخ کې لرو. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.